أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نو تاسو به همیشه دعاوې کوئ چې الله رب العزت به موږ ته نیت و اخلاص و عمل را نصیب، خصوصا خاصې دعاوې د دې موږ محتاج یو د دې مرکز دپاره هم، او داسې دعاوې هم کوئ چې الله رب العزت دا مرکز غټ کړي، ځکه چې زموږ یوه پریشاني اوس دا ده چې کسان راځي داخلي خو غواړي، خو زموږ سره ګنجایش نشته. هر رقم چې فکر وکړو خپل ترتیب و پروګرام په دې ځای کې بلابود پروګرام عملي کولی نه سو، کنې ډېر څه مو زړه غواړي او ډېر شیان، خو انشاءالله تعالی الله رب العزت به دا مشکل هم حل کړي. خاصې دعاوې کوئ د نیت و د اخلاص و د عمل د دې درو شیانو، او دین جوړ هم د دې څخه دی، نیت، علم، عمل، اخلاص. په اخلاص کې نو نیت هم راځي، دین د دې درو شیان څخه جوړ دی. د امام مالک صاحب مشهوره خبره خو ده: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسقه، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. کچا علم وکي، فقه وویل، علم وویل، خو تصوف یې ونه کړله، صحیح تصوف، دا سړی فاسق دی. ګوره عجیبه خبره ده، کچا علم وکي، فقه یې وویله، مسائل خو ورته معلوم سوله، کتابونه موږ وویله، خو تصوف عملي جامه مو نه په واغوستله، تصوف ونه کوي، فقط تفسق، دا سړی فاسق دی. خو فقط مازې یو چا تصوف وکړله، فقه یې ورسره ونه وکړله، علم یې ورسره ونه درلودی، فقط تزندقه، دا سړی زندیق سو. امام مالک صاحب وایي، امام مالک صاحب زما خبره نه ده، که چا خالي تصوف وکړله، علم نه ورسره، فقط تزندقه. ومن جمع بینهما، که چا تصوف هم وکړله او فقه و علم هم ورسره و، فقط تحقق، دا سړی محقق سو، یقیني هغه اصلي درجې ته ورسېدی. علما کرام فرمایي وایي د فقه څخه مراد علم دی او د تصوف څخه مراد عمل دی، چې کله انسان علم وکي، تصوف و حق و تصوف ته چې داخلېږي باید عمل وکي، او که یوازې سړی عمل کوي معلومات نسته، یو سړی وایي زه ذکر کوم خو طریقه د ذکر نه درته معلومه، تلاوت کوم تلاوت طریقه نه درته معلومه، درود وایم په بازار کې سړی روان دی درود وایي. زه یو ساده مثال وایم، په بازار کې سړی روان دی په زور سبحان الله سبحان الله وایي، د دې دپاره چې وایي خلک ما ته متوجه سي چې زما سره ټکر نه سي، په ما کې ونه مشلي، وایي دغه ذکر ناروا دی، دا ذکر ناروا دی. اوس یو سړی وایي زه ذکر کوم په بازار کې سبحان الله سبحان الله په زور وایي، نه دې دا دی چې ذکر کوي خو زما سره وایي خلک راپوسي چې ټکر نه سي، راپکښې ونه مشلي، زخمي نه سم، وینې مې راتوی نه سي، دا ذکر ناروا دی. د دغه ځای څخه دا مسله راپورته کېږي چې په ټلیفون کې هغه آیاتونه چې قرآني دي یا هغه احادیث چې احادیث کې راغلي دعاګانې و په ټلیفون کې اچول، د دې لپاره چې ته ځان په خبر کې دغسې زنګ دا حرام. مثلا د سدیس دعا یې وراچولې ده، نه تا ته زنګ راځي، پخوا بیبي پراتلی، هغه د نوکیا زنګ راتلی، اوس د دې پر ځای ستا ته زنګ راسي الحمدلله رب العالمین د سدیس په آواز کې شروع سي، وایي دغه زنګ چې دی دا ناروا دی. ولې د قرآني آیاتونه او احادیث باید د دې لپاره استعمال نه سي چې انسان ځان په خبر کې. نو خبره مې چیچ کوله، دا مې در عمله پورې. یو سړی وایي زه ذکر کوم مګر طریقه علم نسته ورسره، معلومات نسته، پر څنګه طریقه یې وکړم؟ او که چا علم هم درلودی او تصوف و عمل هم، نو دا سړی محقق دی. که عمل کوي د علم سرحدات ورمعلوم دي، که علم کوي د عمل سرحدات ورمعلوم دي. نو لہذا ستاسو څخه مخواهش دا دی چې حتما په دې ترجمه کې شرکت کوي، په دې خاطر چې زموږ علم او عمل دواړه سر راسي. کله چې دواړه رالل بس نو د دغه انسان په پل صراط باندې به تېرېدل داسې اسانه وي لکه د برق په شان. الله دې راباندې اسانه کړي. نو اخلاص و د نیت و د عمل و د علم دعاوې راته کوئ. نو نن به د خیره سبحانک اللهم زه یو پلا او دوه پلا در سره ووایم، بیا به تاسو راته تکرار کوئ. سبا به الحمدلله پره راته ووایاست، د شنبې څخه به انشاءالله تعالی بیا به رکوع ته بځو، الله اکبر، رکوع ته بځو. سورتونه بیا انشاءالله ترتیب لرو، لس سورته هذه علینا. سبحانک اللهم، غلطی ما در شولی وای، سبحانه کې دا غټه ح په کشنی ها نه وای، سبحانه. اللهم نه وای، سبحانه. اللهم کاف کشنی دی په غټ قاف نه وای. اللهم کې دا کشنی دوسترګې ها دا په غټ ح نه وای، داسې نه وای. سبحانك اللهم، دا غلط وای. وڅنګه سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، وبحمدك، وبحمدك. په دې ځای کې هم دوی غلطي وي. وبحمدك یوه د غټه ح ده په کشنی نه وایو، او بل دال په کنداري دال نه وایي، کنداري. وبحمدك نه وایي،
وبحمدك وبحمدك یوه بله غلطي په دې ځای کې وبحمدیک نه وایي دال نه کشوو که چیرې دال کش چې زما ورونو نو دیک چې راسي په عربي کې د چرګ معنا ده پښتو کې چې موږ کوو دیک وبحمدیک دیک چې ته وایي چرګ ته ویل کېږي نو ډېر احتیاط کوئ وبحمدك وتبارك اسمك غلطي په دې ځای کې دا وو د تی سره نه جنګ وتبار نه وایي وتبار یا وت وو جلاز ور تی جلاز ور لري وتبارك اسمك دا میم نه کشو وتبارك اسمك نه وایي لند وتبارك اسمك وتعالى دلته غلطي دا و چې عین په الف ونه وایي وتعالى ونه وایي وتعالى جدك دا جدوک دال هم باید کش نکو یو دوهم داسې ونه جدوک دال ته به شد ورکوي که مجدوک ووایه بارخونو نیکه ځین جوړېږي که نه دا موږ ویلي وه وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غیرک بس زموږ د خلکو مزاج خو داسې دی چې مفت شی ورته وایه نو بس ځان درته فاصله نیسي او که چیرې اوس موږ دلته یو اعلان ځړولی وای چې د میاشتې 100 افغانۍ فیس انشاءالله بیخي ډېر به وای صدق الله العظیم